دوه لنډ تازه او ډیر مهم خبرونه. کريمه بلوچ ولې مړه شوه؟ چا وژلې ده؟ چیرته یې وژلې ده او ولې؟ او په دې اړه خلکو څه ویلي دي؟ او بلخوا پاکستان بیا ولې لافې وهي؟ سلامونه لیدونکو، دا دوه مهم خبرونه کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. لومړی خبر: د پاکستانی پوځ د منتقدې او د بشري حقوقو فعال کریمه بلوچ مړی د کاناډا په ټورنټو کې موندل شوی دی. پولیسو د هغې د مرګ د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. کریمه بلوچ پخوا په بلوچستان پوهنتون کې د بلوچ زده کوونکو د اتحادیې مشره وه. هغې د پاکستان د پوځ پر ضد په مظاهرو کې ګډون کوه او د لادرکه کسانو لپاره یې مبارزه کوله. خو کله چې ژوند تریخ شو نو کاناډا ته لاړه او هلته یې سیاسي پناه واخیسته. او زاویه نیوز ته د دې خبر په کومنټونو کې ګڼ شمېر افغانانو خپل نظرونه شریک کړي دي چې څرګند راني لیکلي دي ورته د پنجاب د استخباراتو ISI څخه د پښتنو او بلوچو د حقونو فعاله حتی په کاناډا کې هم محفوظ نه دی. کریمه بلوچ هم راته شهیده کړله. کریمه بلوچ د محصلینو د اتحادیې مشره، د بشري حقونو فعاله او د ورک شویو بلوچو او پښتنو د لارې تکړه مبارزه وه. او کله چې وپوهېده دښمنان ورپسې دي نو کاناډا ته یې پناه ویوړه. متاسفانه هلته هم ورنه بچه نه شوه. او خالد عابد هم په دې اړه په کومنټ کې لیکلي دي چې دښمن معلوم دی، د بلوچ او د پښتنو ضرورت نشته چې نور خبر شو. افغان ولس ښه پوهیږي چې پښتون څوک وژني او بلوچ څوک وژني. او مظهر خان هم لیکلي دي چې بس چې کاناډا کې څوک په امن کې نه دي نو پاکستان او افغانستان کې به بیا ښه په امن کې پاتې شي. او حبیب الله زدران هم دې خبر ته په کومنټ کې لیکلي دي چې کاناډا چارواکي مسؤلیت لري چې د پیښې پلټنه وکړي او عاملین یې سخته سزا وویني. او په دوهم خبر کې پاکستان پر هند ویجاړونکي برید خبرداری ورکړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي دي چې که هر کوم بې ځایه حرکت ترسره کړي نو دا ځل به پاکستان پر هند داسې برید وکړي چې ټول تاریخ به یې په یاد ساتي. د هغه موخه اټومي برید و او په خپلو خبرو کې ویلي دي چې له دې برید وروسته به په هند کې نه بوټی زرغون شي او نه به د معبد زنګ وکړنګېږي. تر دې مخکې اسلام آباد ملګرو ملتونو ته هم په یو لیک کې ویلي دي چې له پولې خواهین پر پاکستان د یو ستر برید تیاری نیسي او باید مخنیوی وشي. دمګړۍ د پاکستان سمندري او هوایي ځواکونه د تیارسۍ په حالات کې دي. هند بیا پر دې څرګندونو هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. او په کومنټ کې بیا د نورو ګڼ شمېر افغانانو ترڅنګ امین الحق پښتین هم له کړس خندا وروسته لیکلي دي چې پاکستان ته خالي خوله ورپاتې ده. هند ځکه کوم غبرګون هم نه دی ښودلی. که چیرې د هند او پاکستان جګړه پیل شي زما په نظر پاکستان به د نړۍ د نقشې څخه ووځي. او سلام خان هم ورته لیکلي دي چې د البم به پرې وکاروي یا هیرامنډۍ بم. لا تاسو ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که چیرې د پاکستان د دې نوې لافې په اړه او د کریمې بلوچ د مړینې په اړه نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې خپل نظر هم را سره شریک کړئ. موږ ستاسو کومنټونه په پوره حوصله لولو. هیله ده چې خپل نظر را سره شریک کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا الله مو مل شه.